السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم متخصص صاحب، کله چې د ماپښین جماعت ودرېږي او یوه سړي څخه 4 رکعاته سنت پاته سوي وي چې جماعت ادا سو، دغه سړی به اول 4 رکعاته سنت کوي، بیا به 2 رکعاته کوي، او که به اول 2 رکعاته سنت کوي. زموږ د علاقې بعض علما وایي چې اول به 4 رکعاته سنت کوي، او بعضې وایي چې دواړه رقمه پروا نه لري، که اول 4 رکعاته وکړي او که 2 رکعاته وکړي. که تاسو په دغه اړه معلومات راکړئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ستاسې سلامو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، لکه څنګه چې تاسې په استفتاء کې وویل چې د علاقې علما وایي چې اول دې 4 رکعاته سنت وکړي، بیا 2 رکعاته سنت، او بعضې وایي چې 2 رقمه پروا نه لري که اول 4 رکعاته سنت کوي او که 2. دا یقین ده چې چا تخصص نه وي کړی، هغه په هره اختلافي مسئله کې مبتدعي کول نه ورته معلومیږي چې په کوم کول باندې فتوا ورکو او کوم کول مبتدعي دی، او خلکو ته څه رقم وایي چې داسې وکړي. نو د افتا د اصولو مطابق عالمگیری جلد اول 112 صفحه شلمه لیکل کی وایي چې اول به 4 رکعاته سنت کوي وعليه الفتوى، پر دغه کول فتوا ده. او رد المختار جلد اول 511 صفحه 26 لیکل کی وایي چې اول به 4 رکعاته سنت کوي وبه یفتا، پر دغه کول باندې فتوا ده چې اول به 4 رکعاته سنت کوي. لکن رد المختار په داغه صفحه کې حدیث د ام المؤمنین بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راوړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ماپښین 4 رکعاته سنت فوت شو. کله چې جماعت ادا سو، اول یې 2 رکعاته سنت وکړه، بیا یې 4 رکعاته سنت وکړه. اوس د افتا اصول دا دي چې هر څونه ترجیحات که 21 دي پر کول د متقدمینو او که 22 دي دغه ترجیحات صریحیه په نیز د متأخرینو، او که ترجیحات التزامیه هم په یو طرف کې وي او حدیث په بل طرف کې وي، لا به دغه ټول ترجیحات پرېږدي، دا اعتبار نه لري، په حدیث باندې به عمل کوي. نو تاسې داسې وکړئ چې دغه حدیث باندې عمل وکړئ، اول به 2 رکعاته سنت کوي، وروسته به بیا 4 رکعاته سنت کوي. نو که دغه د تخصص یوه ګټه ده چې ترلاسه کیږي چې دغه مبتدعه اقوال سړي ته ورشي چې په دغه کول باندې فتوا ورکه. که سړی دې ته وګوري چې عالمگیری علیه الفتوا ویلی دی د ترجیحات صریحیه څخه دی، او رد المختار به یفتا ویل دی د ترجیحات صریحیه څخه دی، نو پر دغه کول باندې فتوا 4 رکعاته سنت وسی. لکن خو د اصول مطابق چې تخصص چا کړی وي، هغه ته بیا دا معلومات وي چې دا ټول ترجیحات د حدیث په مقابل باندې اعتبار نه لري، نو په هغه حدیث باندې عمل کول پکار دي چې اول دې 2 رکعاته سنت وکړي او بیا 4 رکعاته سنت. والله سبحانه اعلم.